معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا یې زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې ریلیټیو پروناون پارت 1 زده کړي دي او نن به ریلیټیو پروناون پارت 2 افرمیټیو وید ریلیټیو پروناون به سٹارټ کوو. معزز کتونکو دا ویډیو د هر کلاس طالب علم کاغه ریګولر وي یا پرایویټ په اساني سره انګلیش یا انګلیش ګرامر زده کولی سي. راځئ چې شروع یې کړو. ریلیټیو پروناون پارت 2. ریلیټیو پروناون ته پښتو ژبه کې متعلقه اسم اشاره وایي یا ضمیر. The use of relative pronoun with affirmative sentences. د ریلیټیو پروناون استعمال په افرمیټیو یعنی کې مثبت کې in affirmative sentences. Relative pronoun joins two sentences. Relative pronoun چې دا په سنټنس یا په جمله کې دوه جملې یا سنټنس سره جوړوي یا سره ورولي یا شامل کوي سره. نو معزز کتونکو ریلیټیو پروناون کې چې کله افرمیټیو کې سنټنس یا جمله استعمال وي نو هغه همیشه د پاره دوه سنټنس یا جملې سره جوړوي یا سره ګډوي. دا افرمیټیو مطلب دا مثبت د مثبت مطلب دا پښتو ژبه کې هغه سنټنس یا جمله چې منفي هم نه وي او سوالیه هم نه وي نو هغه ته مثبت سمپل یا ساده ورته وایي. معزز کتونکو ریلیټیو پروناون کې چې کوم مین پروناون دی دا 15 ټکي دي. وټ، هوم، هوز، وچ، هو. نو وټ چې دی د دې پښتو ژبه کې مطلب ده په افرمیټیو کې انټراګیټیو کې نه، په افرمیټیو کې مطلب ده چې کوم یو. نو معزز کتونکو دا وټ چې دی دا په سنټنس یا په جمله کې په یو وخت استعمالیږي چې کله سنټنس یا په جمله کې د تھاټ یعنی کې د فکر د سوچ یا د خیال په باره کې ذکر یا بیان سوی نو بیا به په افرمیټیو کې وټ والټکی لګیږي. هوم، هوم پښتو ژبه کې مطلب ده چې چاته چې کوم ته. هوم چې دی دا د هو سیکنډ فارم ده یعنی کې د هو ابجیکټیو کیس ده. هو چې کله سنټنس یا په جمله کې استعمال وي په افرمیټیو کې نو بیا د هو چې تعلق دی دا د پرسن سره ده یعنی کې د کس یا د شخص سره د سنټنس یا په جمله کې تعلق وي. هوز، د هوز پښتو ژبه کې مطلب ده چې د چا چې د کوم. نو دا هوز چې دی دا د هو تھرډ فارم ده یعنی کې پاسسیو کیس ده. نو دا هم چې کله سنټنس یا جمله کې د پرسن د شخص د کس په باره کې ذکر یا بیان وي نو بیا به د پرسن سره استعمالیږي دا هوز چې دی. او بیا دې نه بعد وچ دی. وچ پښتو ژبه کې په افرمیټیو کې مطلب ده چې چا چې کوم یا خالی یا صرف چې. نو وچ چې دی دا اکثره د سیزونو سره یعنی کې د شیانو سره سنټنس یا جمله کې استعمالیږي او د جانور زناور څاروو سره هم دا وچ افرمیټیو سنټنس یا په جمله کې استعمالیږي. هو، دا هو چې دی دا یو سبجیکټ ده او دا چې دی دا هم د پرسن یعنی کې د کس د شخص بیان صرف سنټنس یا په جمله کې سوی وي نو بیا په هغه سنټنس یا په جمله کې دا هو استعمالیږي. د هو پښتو ژبه کې مطلب ده چې څوک چې کوم یو د په افرمیټیو کې مطلبونه دي. نو معزز کتونکو ریلیټیو پروناون چې کله په افرمیټیو کې استعمال شي نو بیا به د ریلیټیو پروناون ټکي اکثره د جملې په میان کې لګیږي. اگزامپل مثال یا مثالونه. I know what you want to say. زه خبر یم چې څه ته ویل غواړې.
نو معزز کتونکو دلته چې دا ریلیټیو پروناون ورډ چې دی دا د سنټنس یا د جملې په میان کې لګېدلی ده. همیشه دپاره د ګرامر د رول په مطابق یا د ګرامر د قاعدې په مطابق باندې کوم چې افرمیټیو والا سنټنس وي نو د ریلیټیو پروناون والا نو بیا به په هغه کې د ریلیټیو پروناون نه بعد به بیا سبجیکټ خامخا لګېږي. او کوم چې وټ دی دا په دې سنټنس یا په جمله کې د تھاټس په مطابق باندې لګېدلی، یعنی کې په دې سنټنس یا په جمله کې د فکر د سوچ د خیال په باره کې بیان یا ذکر شوی ده. نو په دې وجه باندې دې سره وټ استعمال شوی ده. او داسې سنټنس یا جمله چې وي ریلیټیو پروناون چې کومه افرمیټیو کې استعمال وي نو دغه اخر ته به د کوېسچن مارک یعنی کې سوالیه نشان نه لګېږي، دا فل سټاپ به لګېږي، فل سټاپ به لګېږي. This is the boy whom I gave a pen yesterday. دا هغه هلک دی چې کوم ته پرون ما پن ورکړی ده. نو معزز کتونکو په دې سنټنس یا جمله کې ریلیټیو پروناون هوم دا د سنټنس یا د جملې په میان کې لګېدلی ده. نو دا سنټنس یا جمله چې ده دا د پرسن یعنی کې د کس یا د شخص په باره کې ده. نو دلته دې دپاره هوم استعمال شوی ده. او بیا هوم نه بعد چې دی بیا سبجیکټ دی، لکه دلته چې وټ دی بیا سبجیکټ دی، دلته هم هوم دی بیا هوم نه بعد سبجیکټ دی. هوم ابجیکټ ده، آی چې ده دا سبجیکټ ده. I have a car at my home whose color is black. زه په کور کې یو کار موټر لرم یا زما په کور کې یو کار موټر ده چې د کوم رنګ یا کلر تور ده. نو معزز کتونکو دلته هم کوم چې whose کلر چې دی دا د سنټنس یا د جملې په میان کې لګېدلی ده. او دلته چې دی نو دا په خپله هوز کلر دا په خپله سبجیکټ دی. نو دې دپاره دلته بل سبجیکټ نه ده لګېدلی، دې نه بعد به یا هیلپینګ ورب لګېږي یا به مین ورب لګېږي. This is the pen which I bought from your shop. دا هغه پن ده چې کوم ما د ستا دکان نه اخیستی و. نو معزز کتونکو دلته کوم دا وچ چې دی دا ریلیټیو پروناون وچ دا هم د سنټنس یا د جملې په میان کې لګېدلی ده. بیا دې نه بعد چې دی دا سبجیکټ لګېدلی ده. نو معزز کتونکو دلته چې دی دلته په دې سنټنس یا په جمله کې دا د پن په باره کې ذکر شوی دی. نو پن چې دی دا یو شی دی، یو سیز ده. نو دې دپاره دلته هم دا ریلیټیو پروناون چې دی دا وچ استعمال شوی ده. This is the boy who helps all. دغه هغه هلک ده چې د ټولو کومک کوي یا مدد کوي. نو معزز کتونکو دلته هم دا ریلیټیو پروناون هو چې دی دا د سنټنس یا د جملې په میان کې لګېدلی ده. او بیا دا په خپله سبجیکټ هم ده. نو دې دپاره دې نه بعد سبجیکټ یعنی کې فایل نه ده لګېدلی. نو دې نه بعد بیا ورب لګېدلی ده. نو دا داسې سنټنس یا جمله چې وي چې دی دا خپله باندې سبجیکټ وي نو هغه نه بعد به ورب لګېږي، که هغه کومکي ورب وي یا مین ورب وي. او داسې سنټنس یا جملې آخر ته به کوېسچن مارک سوالیه نشان نه لګېږي، دا فل سټاپ به لګېږي. نو معزز کتونکو دا ریلیټیو پروناون چې وي یا ریلیټیو ایډورب وي او په افرمیټیو کې استعمال شوی یعنی که مثبت کې استعمال شوی، نو بیا هغه د دوه سنټنس یا د دوه جملو جوړښت کوي، یعنی کې دوه جملې چې د سره ګډوي یا سره شاملوي. لکه this is the boy، دا هغه هلک ده. نو دا چې دا یوه ځان له سنټنس یا جمله ده. helps all، د ټولو مدد کوي یا د ټولو کومک کوي. نو کله چې په دې کې په منځ کې دا ریلیټیو پروناون هو راغی نو دا دوه سنټنس یا جملې سره ګډې کړې، سره جوړې کړې.
نو دې نه یوه جمله جوړه شوه او لکه دا چې دی this is the pen نو دا یو سنټنس یا یوه جمله ده I bought from your shop دا چې دی دا بیا دومه سنټنس یا جمله ده نو کله چې د دې په منځ کې ریلیټیو پروناون ویچ راغی نو بیا د دې خپل منځ کې جوړښت وشو یعنې کې دا سره ولګېدلې دا یوه جمله ترې جوړه شوه نو دا دې دپاره افرمیټیو چې وي کله سنټنس یا جمله نو هغه به همیشه دوه سنټنس یا جملې سره جوړوي سره ورولي چې کله ریلیټیو پروناون یا ریلیټیو ایډورب پکې استعمال وي what he say نو معزز کتونکو دا داسې ښکارېږي لکه د دې مطلب داسې جوړېږي لکه هغه څه وایي نو معزز کتونکو دا داسې نه ده دا داسې غلطه ده د دې مطلب ده چې هغه څه وایي په دې وجه کوم چې دا ریلیټیو پروناون وټ چې دی دې نه بعد سبجیکټ دی او چې کله ریلیټیو پروناون وټ نه بعد هیلپینګ ورب وي نو بیا به دا د انټرګیټیو سوالیه سنټنس یا جمله وي او چې کله وټ نه بعد سبجیکټ وي یعنې کې هی وي شی وي دی وي یو آی نو بیا به دغه افرمیټیو والا وي لکه دا سنټنس هم ده د مثال دپاره what you said is right چې څه تا ویلي دي هغه صحیح دی درست دی ټیک دی نو معزز کتونکو دلته هم چې دی دا ریلیټیو پروناون دا چې دی واټ دا د سنټنس یا د جملې په سر په سټارټ کې لګېدلی دی او دې نه بعد چې دی بیا یو سبجیکټ لګېدلی دی هیلپینګ ورب دلته نشته نو دا ډېر ضروري اهم پوینټونه دي او دا به مخکې بیا ډېر استعمالیږي دا د ویډیو پای معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فعال باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ انشاءالله مختنی ویډیو کې به انډیفینیټ ایجکټیو یا انډیفینیټ پروناون به زده کوو تر هغه پورې د الله په امان